أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سورة یوسف شپږ دېرشم نمبر آیات ده. مخکینه واقعه د یوسف علیه السلام شروع وه. تر دې ځایه پورې واقعه ذکر شو چې د عزیز مصر ښځې زلیخا د یوسف علیه السلام نه د بدکارۍ مطالبه وکړه. هغه انکار وکړلو تر دې پورې چې د یوسف علیه السلام پاک دامني عزیز مصر او ټولو خلکو ته معلومه شوه. خلاصه دا چې عزیز مصر او د هغه مشاورینو ته دا مناسبه ښکاره شو چې یوسف علیه السلام زندان ته ولیږي تر یو وخته پورې چې دا خبره پټه پاتې شي. نو دې آیتونو نه وروسته به الله رب العالمین حال د یوسف علیه السلام ذکر کوي. د زندان ته د یوسف علیه السلام تلل، هلته زندگی او د الله رب العالمین توحید ته دعوت ورکول، زندانیانو ته د الله رب العالمین توحید ته دعوت ورکول او رد شرک کول، دارنګه د خوبونو تعبیر او داسې نور د زندانیانو سره احوال. دا به دې مقام کې الله رب العالمین ذکر کی. یوسف علیه السلام چې کله زندان ته داخلېدلو نو د سره یو دو ځوانان هم داخل شو چې هغه د بادشاه د وژلو په تهمت باندې هغې داخل شوي وو، چې یو د هغې نانوایي وو چې ډوډۍ به هغې ته پخوله او بل یې ساقي وو چې هغې ته به شراب برابرول. په دې دواړو باندې دا تهمت و چې د بادشاه د وژلو اراده یې کړې وه. نو دوی هم ورسره داخل شو او بیا هغوی خوبونه ګوري، یوسف علیه السلام ته یې وایي او هغه ورته تعبیر کوي. ودخل او داخل شو معه د یوسف علیه السلام سره السجن زندان ته فتیانې دو ځوانان، چې دا یو ساقي و د بادشاه او یو نانوایي و. قال احدهما ویل یو تن د دوی نه انی یقینا زه ارانی وینم ځان په خوب کې عاصر خمره چې زبېښمه شراب ولرم، شراب زبېښمه او د انګور وغیره نه اوبه وباسمه. وقال الاخر او ویل بل انی ارانی یقینا زه وینم خپل ځان خوب کې وینمه احملو چې پورته کوم فوق رأسی د پاسه د سر خپل خبزن ډوډۍ د پاسه د سر مې پورته کړې وي. تاکل الطیر چې خوراک کې مرغان منه د هغې نه، مرغان راځي او زما په سر چې کومه ډوډۍ وي د هغې نه خوراک کوي. نبئنا خبر راکه مونږ ته بتأویله په معنا د دې خوب په تعبیر او د دې په معنا باندې مونږ ته خبر راکه. انا نراک یقینا وینو مونږ تعالی را من المحسنین د نیک عملونه، نیک عملی او ښه انسان او پوه انسان ښکاره کېږي، مونږ ته د خبر راکه. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله. یوسف علیه السلام ورته وی چې تر څو تاسو ته طعام راځي دغه نه مخکې به زه تاسو ته د خبر درکومه. خو لیکن دا یو فرصت و چې یوسف علیه السلام ته لاس ته ورغلو، د دې فرصت نه اوس استفاده کوي. خلک ورته محتاج دي، احتیاج شول ورته خلک، نو د دې فرصت نه اوس دا استفاده کوي چې د توحید مسله دوی ته بیان کړي. داعی انسان به همداسې د فرصتونو نه فایده اخلي. کله چې خلک درته محتاج شو نو د هغې د احتیاج د پوره کولو سره ته باید د الله رب العالمین دین، د الله توحید هم هغوی ته بیان کړي چې د احتیاج د پوره کولو سره د الله دین هم زده کړي. قال ویل یوسف علیه السلام لا یأتیکما نه به راځي تاسې ته طعام خوراک ترزقانه چې درکولی شي تاسې ته هغه الا نبأتکما مگر خبر به درکم تاسې دواړو ته بتأویله په معنا د دې خوب قبل ان یأتیکما مخکې دې نه چې راشي تاسې دواړو ته د طعام د راتګ نه مخکې بس تاسې ته د دې خوب تعبیر درکمه. او دا خوب تعبیر هسې د خپل خواهش نه کوم، بلکې دا د الله رب العالمین د طرف نه علم دی چې ما ته راکړی شوی دی. ذالکما دا مما د هغې وحی نه دي علمني چې ښودنه کړې ده ما ته ربي رب زما
انی ترکت یقینا ما پرېښودلی دی ملت قوم دین د داسې قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري بالله په الله وهم وغوی بالآخرت په آخرت باندې هم کافرون اغوی کافر دی آخرت نه منکر دی و آخرت باندې کفر کوي واتبعت او تابعیم ز ملت آبائی د دین د پلارانو زما ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی د دوی د دین تابعیم ز ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء دې کې اوس ذکر د الله رب العالمین د توحید کې او رد د شرک ما کان لنا ندی جایز مونږ لره ان نشرک چې شریکان جوړ کو بالله د الله سره من شیء هیڅ څیز الله رب العالمین سره شریک جوړول دا مونږ لپاره جایز نه دي ذالک دا توحید من فضل الله د فضل د الله تعالی نه دی علینا په مونږ وعلى الناس او په خلکو باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو نه لا يشكرون شکر نه کوي الله رب العالمین د دې فضل او د دې احسان شکر نه کوي الله رب العالمین توحید نه اعراض کوي او مخ ګرځوي یا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار اوس په بل طریقه باندې رد شرک کوي او د زندان د ملګرو نه دا پوښتنه کوي چې آیا د هر کار د پاره بیل بیل معبودان دا صحیح دي کنه یو الله رب العالمین چې هغه واحد ذات دی او زورور ذات دی دا معبود خدای یا صاحبي السجن یا دو ملګرو د زندان ارباب متفرقون آیا حقدار د بندگی متفرقون جدا جدا خیر غره دی ام الله که الله تعالی الواحد چې یو دی القهار زورور دی یو الله دا غره دی کنه د هر حاجت د پاره سره بیل بیل الها ونیسی ما تعبدون بندگی نکوي تاسو من دونه سوا د الله نه الا مگر اسماء د داسې نومونو سمیتموها چې ایخي دی هغه انتم تاسې و آباؤکم او پلارانو ستاسې تاسې داسې څیزونو بندګي کوئ چې هغې ته دا نومونه تاسې ورکړي دي چې دا د بچو والا دی او دا د مال والا دی او دا د فلاني مرض والا دی او دا د فلاني مرض والا دی ما انزل الله نه دی نازل کړی الله رب العالمین بها پاغي من سلطان هیڅ دلیل د هغه معبودان چې تاسې بندګي کوئ هغه په عبادت باندې او د هغې د حاجت پوره کولو باندې الله رب العالمین کوم دلیل خو نه دی نازل کړی ان الحکم نشته دی اختیار الا لله مگر یوازې الله لره دی اختیارات او تصرفات دا ټول یوازې الله لره دی امر حکم کړی الله تعبدو چې بندگی مکوي الا ایاه سوا دا غنا دا الله رب العالمین امر دی جواز زمانه باخوا بل چا عبادت نکوي ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين دا دین القیم مضبوط ده ولكن اكثر الناس لیکن ډیر د خلکو لا يعلمون نه پوهیږي یا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا کله چې یوسف علیه السلام د توحید دعوت وکړلو او د فرصت نه استفاده وکړله داغه نه وروسته اوس راځي د هغوی احتیاج هم پوره کوي خپل زندان د ملګرو احتیاج پوره کوي او هغوی ته د خوب تعبیر کوي او خلاصه د هغه خوبونو د تعبیر دا و چې کوم کس چې دا خوب لیدلی و چې زه بادشاه ته شراب نه چوړوم نو هغه ته یې وویل چې ته به د زندان نه خلاص شي او د بادشاه دپاره به ته شراب نه چوړی او هر یو چې دا خوب لیدلی و چې په سر باندې ډوډۍ بار کړي وي او هغه نه مرغان خوراک کوي نو هغه ته دا تعبیر ورکړلو چې ته به په دار کېږي او د ستا د سر نه به مرغان چې دی غوښې خوري نو دا تعبیرونه یې دوی ته ورکړل یا صاحبي السجن ملګرو د زندان اما احدکما هر چې یو ستاسې دی فیسقي نسکي به دا ربه په مولا خپل باندې خمرن شراب خپل مولا او مالک او بادار باندې به چې دی شراب سکي و اما الاخر و هر چې دا بل دی فیسلبو نو دی به په دار کړی شي فتأکل الطیر نخري به مرغان من رأسه د سر نه د سر نه به مرغان خوراک کی او غوښه به ترې نه خوري قضی الامر فیصله کړی شوې ده د کار الذي هغه فیه تستفتیان چې په هغې کې تاسې پوښتنې کوئ کوم کار باره کې چې تاسې پوښتنې کوئ د هغې باره کې دا فیصله کړی شوې ده
وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك. کله چې یوسف علیه السلام د تعبیر وکړلو او د یو کس ته بشارت د نجات ورکړی شو، یوسف علیه السلام په دې وخت کې هغه شخص ته ویلې چې کوم د زندان نه د ازادېدلو تعبیر یې ورته ورکړی و چې ته به ما د بادشاه په خوا کې یاد کړې، د بادشاه سره زما تذکره وکړه. معنا دا چې د زندان او د دعوت او دغه ټولې قصې د بادشاه په مخ کې وکړه. په دې کې اصل مقصد د یوسف علیه السلام دا و چې بادشاه ته د توحید خبرې ورسیږي، چې یوسف علیه السلام داسې خبرې کولې، د توحید خبرې کولې، دا بادشاه ته ورسیږي. خو لیکن کله چې دغه شخص د زندان نه آزاد شلو، د دنیا په هغه خواهشاتو او مستیو دې څیزونو کې ننوتلو، د یوسف علیه السلام د خبر ورنه هیره شوله. وقال ویل یوسف علیه السلام للذي هغه کس ته ظن چې یقیني کولو انه چې یقینا دا ناجن بچ کېدونکی دی منهما د دې دواړو نه، دی بچ کېدونکی د دې زندان نه خلاصېدونکی دی. اذکرنی یاد کما لره عند ربک په دربار د مولا خپل کې، ستا د مولا او د مالک په دربار کې مې یاد کا. فانساه الشیطان نو هیر کړه د نه شیطانو شیطان ذکر ربه یادول دا ربه مولا خپل تا. یوسف علیه السلام هغه یادول دا ورنه شیطان هیر کړل. ولبث نو ایثار شلو فی السجن په زندان کې بضع سنین څو کلونه. بضع د دې اطلاق چې په عربی کې مفسرین وایي چې د ونه تر لسو پورې کېږي، د ونه تر لسو پورې. نو یوسف علیه السلام هم وایي تقریبا 2 کاله په زندان کې همداسې پاتې شلو، د هغه کس نم د هغه بادشاه ته یادول هیر شول. 2 کاله یوسف علیه السلام زندان کې تیر کړل. بعضې مفسرینو نور قولونه هم کړي دي، ولیکن دا مشهور قول دی چې 2 کاله یوسف علیه السلام زندان کې ایثار شلو. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. دعات نو سرستا بالمقام د واقع د یوسف علیه السلام، او په دې مقام کې د بادشاه خوب ذکر کیږي چې بادشاه خوب ولیدلو، او دارنګ بیا یې هغه خپل دربار والا ته وړاندې کړلو، هغوی د تعبیر د دې خوب نه عاجزه شولو. بالاخره یوسف علیه السلام د دې تعبیر کوي، او د هغې خوب د تعبیر ترڅنګ یوسف علیه السلام بادشاه ته تدبیر هم ښیي چې داسې تدبیر به تاسې وکړي. او بیا د یوسف علیه السلام د زندان نه راازادېدل او داسې نور دې واقعاتو ته به اشاره کیږي. خلاصه دا چې بادشاه خوب ولیدلو، یو طرف نه و چاغې غواګانې دي، بل طرف نه خوارې غواګانې دي. و دا خوارې غواګانې را لګېږي او دا چاغې خوري. او بل خوب یې ولیدلو چې و شنه وږي دي، او و چې دي وچ وږي دي. دا وچ وږي دا شنه چې دی په ځان کې رانغاړي او دا خوري. نو بادشاه تعجب وکړلو، خپل دربار والا ته خوب ویلې، هغې ورته ویلې چې داسې شیطاني ګډوډ خوبونه دي او موږ په ده باندې نه پوهېږو. نو هغې عاجزه شولو. په دغه ځای کې هغه کس چې د یوسف علیه السلام د خوا نه راازاد شوی و، هغه ته یوسف علیه السلام وریاد شولو. بادشاه ته ویل چې ما زندان ته ولېږه، زه د تعبیر تا ته راوړمه. نو هماغه و چې بیا هغه زندان ته لیږي او د یوسف علیه السلام نه تعبیر راوړي. وقال الملك وویل بادشاه انی ارى یقینا زوینم په خوب کې 7 بقرات 2 غواګانې سمان چاغې یأکلهن چې خوري هغې لره 7 عجاف 2 خوارې غواګانې. خوارې غواګانې را لګېږي دا چاغې خوري. و 7 سنبلات او وږي خضر شنه و اخر یابسات او نور یابسات وچه. وچ وږي ګورم او شنه وږي ګورم چې دغه وچ وږي را لګېږي او دا شنه په ځان کې رانغاړي. داسې یو خوب بادشاه ګوري، تعجب یې ترنه وکړلو. هغه د خپل دربار والا ته وسوي، یا ایها الملأ ای دربار والا او افتونی خبر راکې ما ته فی رؤیا په باره د خوب زما کې. ان کنتم کئی تاسې للرؤیا د خوبونو تعبرون تعبیر کوونکي، د خوبونو تعبیر کوونکي دې خبر ما ته راکې. قالو دوی ویلې اضغاث احلام، دا خو ګډوډ خوبونه دي. اضغاث احلام ګډوډ خوبونه ته ویل کېږي، شیطاني خوبونه دي. وما نحن او نه یو مونږ بتأویل الاحلام په تعبیر د خوبونو بعالمین پوهېدونکي. ګډوډ خوبونو په تعبیر باندې مونږ نه پوهېږو. وقال الذي او ویل هغه کس نجا چې بچ شوی و منهما د دې دواړو نه،
وذکر او رایات شو ورته بعد امتین ورسته سمودینا انا انبئکم ز خبر در کوم تاسو ته به تعویله په تعبیر د دې خوب فارسلون نو ما ولېږي زندان ته مې ولېږي زه به ورته تعبیر راوړم خو نور شخص ورته نه ښیي چې یوسف علیه السلام دی او که څوک دی ځکه چې بیا کېدای شي بل څوک ولېږي نو دې د وجې نه ورته ویل چې ما زندان ته ولېږي زه ورته خوب تعبیر راوړم نو هغې م راولګېدل او د بادشاه هغه ساقي زندان ته راولېږلو او یوسف علیه السلام نه اوس هغه د خوب تعبیر طلب کوي نو کله چې هغه راغی زندان ته نو اوس یوسف علیه السلام ته خطاب کوي یوسف و یوسف ایها الصدیق و رښتینیا افتنا تعبیر را کمونږ ته فی 7 بقرات په 7 غواګانو سیمان چاغو کې یاکلهن چې خوري هغې لره 7 عجاف و خوارې غواګانې و 7 سنبلات و وږي خضر شنه و اخرى یابسات او نور یابسات وچه دا وچ وکې را لګېږي او دا شنه رانغاړي په خپل ځان کې او خوري لعلی دې دپاره ارجعو چې زه واپس شم الی الناس خلکو ته لعلهم دې دپاره چې دوی یعلمون پوه شي په تعبیر د دې خوب باندې پوه شي او معلومات ورته وشي قال ویل یوسف علیه السلام تزرعون کرئ به تاسې 7 سنین وکاله دأبا پرلپسې به وکاله تاسې کرونده کوئ وما حسدتم نو هغه څه چې لو کوئ تاسې فذروه نو پرېږدئ هغه فی سنبله په وږو خپلو کې الا مگر قلیلا لږ مما د هغه نه تأکلون چې تاسې خورئ خوراک به ترې نه راواخلئ نور په همغسې وږو کې پرېږدئ ثم یأتی بیا براشي من بعد ذلک وروسته دینه 7 شداد و سخت کلونه به قحطي به پکې وي یاکلن چې وبخوري دا کلونه ما هغه غله قدمتم چې مخکې جمع کړې ده تاسې لهن د هغې دپاره یاکلن دا کلونه به وخوري معنا دا ده چې تاسې به په دې کې خوراک کوئ هغه غله به تاسې خورئ چې تاسې مخکې دې دپاره جمع کړې ده الا مگر قلیلا لږ مما د هغه نه تحسنون چې تاسې ساتئ د تخم دپاره کوم ساتئ د هغه نه سوا به تاسې بیا په دغې کلونو کې دا غله خورئ ثم یأتی بیا براشي من بعد ذلک وروسته دې عام داسې کال فیه یغاث الناس چې په هغې کې به یغاث الناس بارانونه کېدی شي الناسو په خلکو وفیه او په هغې کې به یعصرون خلک میوې زبېښي میوونه به خلک اوبه نه چوړکوي او اوبه به ترېنه وباسي معنا دا ده چې د قحط نه وروسته به داسې کال راشي چې په هغې کې به ډېره پراخي وي بیا وقال الملك ائتوني به نو کله چې یوسف علیه السلام تعبیر وکړلو ساقي لاړلو بادشاه ته د خوب تعبیر بیان کړلو بادشاه ډېر تعجب وکړلو او د دې خوب په تعبیر باندې یقین راغللو او بیا په دې باندې تعجب وکړلو چې یوسف علیه السلام ناشنا شخص دی چې ګوره تدبیر هم ښودلی دی چې داسې به کوئ نو هماغه و چې بادشاه امر صادر کړلو چې یوسف علیه السلام ما ته راولئ نو کله چې استازی یوسف علیه السلام ته راغی نو یوسف علیه السلام بیرته ولېږلو او د زندان نه ونه وتلو د مخې ورته ویلې چې د هغه تهمت غم زما وکړي هغه زنانه چې لاسونه پرې کړي و د هغې څه حال دی بادشاه ته ووایي چې د هغې پوښتنه وکړي مقصد د یوسف علیه السلام دا و چې زما براعت دا اعلان شو د هغه نه وروسته بیا د زندان نه وځمه وقال الملک وویل بادشاه ائتوني راولئ ما ته به دی یوسف علیه السلام ما ته راولئ فلما جاءه الرسول نو هر کله چې راغی یوسف علیه السلام ته الرسول استازی قال ویل هغه ارجع واپس شه الی ربک خپل مولا ته دی فاسأله نو پوښتنه وکړه د هغه نه ما بال النسوتې څه دی حال د زنانو اللاتي هغه قطعن ایدیهن چې کټ کړي وو ایدیهن لاسونه خپله لاسونه یې پرې کړي وو زخمي کړي وو د هغې څه حال دی ان ربي بکیدهن علیم ان ربی یقینا رب زما بکیدهن په مکرونو د هغې علیم پوهه ذات دی الله رب العالمین ډېر ښه پوهه ذات دی د هغې په مکرونو چې دوی مکرونه جوړ کړي بادشاه راولګېدلو هغه زنانه او زلیخا دا ټولې راوغوښتلې ورته ویلې چې د یوسف علیه السلام باره کې ستاسې څه حال دی چې کله تاسې د هغې نه مطالبه کړې وه نو دغه ټولو په دې باندې اقرار وکړلو چې یوسف علیه السلام پاک دی د هغه نه مونږ کوم بد نه دي لیدلي او زلیخا هم په ده باندې اقرار وکړلو چې ما مطالبه کړې وه او هغه چې دی هغه صادق انسان دی رښتینی انسان دی
قال ویلی بادشاہ دی زنانو تی ویلی ما خطبکن څه حال دی ستاسې اذ راوتن کله چې مطالبه کړې وه تاسې یوسف د یوسف علیه السلام نه عن نفسه په باره د نفس د هغه کې قلنا ویلی هغه زنانو حاش لله پاکي د الله لره ما علمنا نیو پوه شوي مونږ علیه په هغه باندې من سوء د بدینا یوسف علیه السلام نه کومه بدي مونږ نه ده لیدلې قالت امرأة العزیز ویلی ښځې د عزیز مصر چې زلیخا وه الآن اوس حسحس الحق ښکاره شو حق انا راوته ما مطالبه کړې وه د هغه نه عن نفسه په باره د نفس د هغه کې یوسف علیه السلام نه ما مطالبه کړې وه وانه او یقینا هغه لمن الصادقین خامخا د رښتینو نه دی هغه صادق انسان دی او رښتینی انسان دی ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دا هم قول د زلیخا دی او مقصد او هدف دا دی چې د یوسف علیه السلام په نشتوالي او د هغه په خیابت کې ما د هغه سره کوم خیانت نه دی کړی او په هغه باندې مې کوم بهتانونه نور نه دي لګولي ذلک دا اقرار مې وکړو لیعلم دې دپاره چې پوه شي هغه انی یقینا ما لم اخنه خیانت نه دی کړی د هغه بالغیب په غایب والي کې د هغه په نشتوالي کې ما خیانت نه دی کړی او د هغه پسې مې نور نقصان نه دی کړی وان الله لا یهدي کید الخائنین وان الله یقینا الله تعالی لا یهدي نه کامیابی کید الخائنین مکر د خیانتګرو د خیانتګرو مکرونه الله رب العالمین هیڅکله نه کامیابی وما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء دا هم قول د زلیخا دی وما ابرئ او زه پاکي نه بیانوم نفسي د ځان خپله ان النفس یقینا النفس لاماره ډیر حکم کوونکی دی بالسوء په بدۍ سره دا نفس انسان ته ډیر حکم کوي او ډیر ورته امر کوي په بدۍ سره الا مگر ما هغه رحم ربي چې رحم وکړي په هغه باندې ربي رب زما یو چا باندې خاص رحم الله رب العالمین وکړي کنه دا نفس انسان ته په بدیو باندې امر کوي د دې وجه نه قرآن کریم نه دا معلومیږي چې نفس درې قسمه دی یو نفس اماره بالسوء دی د آیت کریمه کې چې هغه انسان ته په بدیو باندې امر کوي دویم قسمه د نفس نه نفس لوامه دی هغه نفس چې کله یو انسان نه جرم وشي ګناه وشي نو هغه بیا ملامته کوي او دریم قسمه نفس مطمئنه دی چې هغه اطمینان یوازې د الله رب العالمین په ذکر او د الله رب العالمین په تعلق او دغه په عبادت باندې کیږي دنه بغیر وخت نه تیریږي دي ته نفس مطمئنه ویل کیږي ان ربي غفور رحیم ان ربي یقینا رب زما غفور بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی ذات دی وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي کله چې براءت د یوسف علیه السلام وشولو او زنانو په دې باندې اقرار وکړلو چې هغه صادق دی او رښتینی دی او دا مطالبه منګه کړې وه نو بادشاه دویم ځل یوسف علیه السلام پسې جواب لیږي او د زندان نه یوسف علیه السلام راوباسي او هغه ته یو خاص منصب وړاندې کړي وقال الملك او ویلې بادشاه ائتوني راولئ ماته به دی د یوسف علیه السلام ماته راولئ استخلصه چې خاص کم دی لره لنفسي خپل ځان دپاره د یوسف علیه السلام ځان دپاره خاص کم مخکې د عزیز مصر نو اوس یې ځان دپاره خاص کم د اعزاز او د اکرام د وجې نه عزتمند سړی دی او د قدر والا سړی دی فلما کلمه نو هر کله چې خبرې وکړې هغې سره قال ویلی بادشاه انک اليوم یقینا ته نن ورځ لدینا زمونږ په نظ مکینون مرتبې والا امینون امانتګري ته د اوچتې مرتبې والی او امانتدار سړی نو بادشاه د یوسف علیه السلام دپاره د منصب وړاندیز وکړلو نو یوسف علیه السلام په هغه کې تخصیص وکړلو یو خاص منصب او یو خاص مسؤلیت چې هغه د خزانو وزارت هغه انتخاب کړلو چې په دې باندې ما مقرر کا زه په دې باندې علم هم لرم پوهه هم لرم او حفاظت کوونکی یم قال ویلی یوسف علیه السلام اجعلني مقرر کما لره علی خزائن الارض په خزانو د ځمکې د مصر د ځمکې په خزانو باندې ما مقرر کا وزیری خزانه مې کا د یوسف علیه السلام منصب طلب کول نه دي او دنه چې دا استدلال چا کړی دا هم خطا دی ځکه اول نه دته بادشاه وړاندیز کړی دی بادشاه ورته د منصب او دارنګه وړاندیز د منصب کړی دی خو د پکې یو خاص بخش به منتخب کړی دی نور وړاندیز د منصب هغه د بادشاه د طرف ناول شوی دی
انی یقینا ز حفیظ ساتون کې عالم پوهایم دې وزارت خزانه په چلولو باندې زه پوهه لرم. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض آیت کریمه کې انعام د الله رب العالمین ذکر کیږي په یوسف علیه السلام باندې چې الله زموږ کې تمکین ورکړلو. وکذالک او دغسې مکننا ځای ورکړلو مونږ یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې یتبوأ چې ځای نیولو منها د هغې نه حیث یشاء چېرته به یې چې وغوښتلو چېرته به یې زړه نو هغلته به یې ځای نیولو. نصیب برحمتنا رسو مونږ برحمتنا رحمت خپله من نشاء چاته چې وغواړو. ولا نضيع او نه ضایع کوو اجر المحسنین بدله د ښایسته عمل کوونکو بدله او اجر مونږ نه ضایع کوو. ولا اجر الاخرت او خامخا بدله د آخرت خیر غوره ده للذین د هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی وي وکانو یتقون او تقوا والا وي تقوا ولري د هغه خلکو دپاره د آخرت بدله او د آخرت اجر دا ډېره غوره خبره ده. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون. دا آیت نه وروسته اوس بل مقام دی د واقع د یوسف علیه السلام او په دې مقام کې د یوسف علیه السلام د ورونو راتلل مصر ته په اول ځل باندې دا ذکر کیږي او بیا د یوسف علیه السلام هغې لره پیژندل او بیا د دویم ځل راتګ دپاره زمینه سازي هغوی دپاره کول هغه خپل قیمتونه او خپلې پیسې ورته بیرته په بارونو کې ایښې وې تر دې پورې چې بیرته دوی راواپس شي هوسې نه چې د غریبۍ او د مال د نشتون د وجې نه دویم ځل بیا رانه شي نو دې د وجې نه ورته هغه خپل مالونه بیرته واپس کړل او دارنګه د خپل ورور د راوستلو مطالبت یې نه کوي. نو دې خبرو ته الله رب العالمین دې مقام کې اشاره کوي او حاصل د واقع دا چې په مصر کې کله قحط راغی نو دا قحط د خوا او شا علاقو ته هم ورسېدلو د فلسطین علاقو ته هم ورسېدلو. یعقوب علیه السلام او د هغې زامن هغه په فلسطین کې اوسېدل د کنعان علاقه کې نو قحط هلته هم ورسېدلو. نو یعقوب علیه السلام خپل زامن هغه راولېږل چې مصر ته لاړ شي او هغې ځای نه غله راوړي. کله چې راغلل یوسف علیه السلام هغوی وپېژندل خپل ورونه خو دوی یوسف علیه السلام ونه پېژندلو ځکه ډېر زمانه او ډېر وخت سره تیر شوی و او بل دا چې یوسف علیه السلام خو نبي و پیغمبر و الله رب العالمین هغه ته دا فراست ورکړی و نو هغې دا خپل ورونه وپېژندله. وجاء اخوة یوسف او راغلل ورونه د یوسف علیه السلام فدخلوا نو داخل شول دوی علیه په هغه باندې یوسف علیه السلام باندې داخل شو فعرفهم نو وپېژندل هغه هم دوی لره د یوسف علیه السلام د خپل ورونه وپېژندل وهم او دوی له هغه لره منکرون ناشنا ګڼونکي وو. یوسف علیه السلام یې نه پېژندلو هغه یې ناشنا ګڼلو. ولما جهزهم او هر کله چې تیار کړه د هغوی لره بجهازهم سامانونه د سفر د هغوی قال ویل یوسف علیه السلام ائتوني راولئ ماته باخ لکم ورور ستاسې من ابیکم د پلار ستاسې نه ستاسې چې کوم ورور کور کې پاتې دی نو هغه هم راولئ. دلته اصلا د یوسف علیه السلام د ورونو مطالبه کړې وه چې زموږ یو بل ورور دی د هغې پیمانه هم راکړي نو دوی ورته ویل چې هغه حاضر نه نو هغې ته موږ همداسې نشو ورکولی. نو دې د وجې نه دې تېنه مطالبه وکړه چې دا ځل هغه خپل ورور هم ځان سره راولي. الا ترون یا نه وینئ تاسې انی چې یقینا زه اوفي الکیله پوره ورکوم الکیله پیمانه وانا او زه خیر المنزلین غوره د مېلمستیا ورکوونکو نه یم زه خلکو ته مېلمستیا ورکوم او پوره پیمانه خلکو ته ورکوم نو هغه ورور هم ځان سره راولئ. فإن لم تأتوني نو کرانه وستلو تاسې به هغې لره فلا کیله نو نشته دی هېڅ پیمانه لکم تاسې لره عندي زما سره ولا تقربون او مه رانږدې کېږئ ما ته تاسې دپاره به پیمانه هم نه وي او ما ته به بیخي رانږدې کېږئ نه راځئ ما. قالو ویل هغوی سنراودو زر دی چې طلب به وکړو مونږ عنه د هغه باره کې اباهو د پلار د هغه نه وانا او یقینا مونږ لفاعلون خامخا کوونکي یو دا کار دا طلب به مونږ خامخا کوو د هغه د پلار نه. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم د آیت کریمه کې الله رب العالمین ذکر دغه طریقې کوي چې یوسف علیه السلام د خپل ورور د راوستلو دپاره جوړوي او هغه دا دی چې هغه خپلو خادمانو ته ویلي چې د دوی د خپل قیمتونه د دوی په بارونو کې واپس کوي چې کله دوی خپل بارونه خلاص کړي نو هغه خپل
قیمت او مال او پیسې چې ځان سره راوړي وي د غلې دپاره هغه ومومي خوشحاله شي او دوباره د راتللو دپاره ورته زمینه برابره شي. نو همداسې هم شول کله چې هلته دوی بارونه خلاص کړل ولیدل چې قیمتونه ورته بیرته واپس شوي دي. نو دوی ویلې چې نور موږ څه غواړو، دا پیسې دي موږ ته واپس کړی شوي دي، په ده باندې به دوباره غله راوړو او د خپل رور حفاظت به هم وکړو. وقال ویل یوسف علیه السلام لفتیانه خپلو خادمانو ته اجعلوا واچوي بضاعتهم مال د تجارت د دوی فی رحالهم په بارونو د دوی کې، هغه پیسې او مال او دولت هغه ورته بیرته د دوی په بارونو کې وګرځوي. لعلهم دې دپاره چې دوی یعرفونها وپېژني هغه اذا انقلبوا کله چې واپس لاړ شي دوی الی اهلهم خپلې کورنۍ ته لاړ شي او دا پیسې وګوري او دا وپېژني. یو مقصد دا دی چې یعقوب علیه السلام بغیر د مال او بغیر د پیسو نه طعام نه اخلي. نو چې کله دوی لاړ شي او د هغه قیمت وګوري، یعقوب علیه السلام به د خپل زامن مجبوره کړي بیرته چې د هغه قیمت واپس کړي او دوباره راشي. او بعضې مفسرینو معنا دا کړې ده چې لعلهم یعرفونها دې دپاره چې دوی دا مال وپېژني یا وګوري دغه مال چې یوسف علیه السلام ته معلومات وشو چې دوی کور کې نور مال نشته دی چې دوباره د غلې پسې راشي. نو دې د وجې نه ورته هغه مال واپس کړلو د دوی په سامانونو کې چې دا هغلته وګوري او بیا دوباره د غلې پسې راشي. او حاکمانو ته دا جایز دي چې د خپلو خپلوانو سره د بیت المال نه چې کله هغوی محتاج وي ضرورتمند وي دا قسمه امداد او کومک وکړي، دا ورته جایز دي. نو لعلهم دې دپاره چې دوی وپېژني هغې لره اذا انقلبو کله چې واپس شي دوی الی اهلهم کورنۍ خپلې ته، لعلهم شاید چې دوی یرجعون واپس راشي غلې پسې دوباره راشي. فلما رجعوا نو هر کله چې واپس شول دوی الی ابیهم خپل پلار ته قالو دوی ویل یا ابانا ای پلاره زمونږ منع منا الکیلو منع کړی شو منا زمونږ نه الکیلو پیمانه، یو کس پیمانه زمونږ نه کمه کړلی شوه د دې د وجې نه چې مونږ سره هغه ورور نه و موجوده. فارسل نو ولیږه معنا زمونږ سره اخانا ورور زمونږ نکتل پیمانه به راوړو. و انا یقینا مونږ له د لره لحافظون خامخا حفاظت کوونکي یو، د حفاظت به هم کوو پیمانه به هم راوړو. قال ویل یعقوب علیه السلام هل آمنکم آیا اعتبار وکم زه په تاسې باندې علیه د ده په باره کې الا مگر کما امنتکم لکه چې اعتبار کړی او ما تاسې باندې علی اخیه په باره د ورور د ده کې من قبل مخکې دینا مخکې مې د یوسف علیه السلام په باره کې تاسې باندې اعتبار کړی، اوس د ده په باره کې زه په تاسې باندې اعتبار وکم، په تاسې باندې اعتبار نه بلکې په الله رب العالمین باندې زه توکل کوم. نو تاسې ته د حفاظت نه سپارم بلکې الله رب العالمین ته دا سپارم، الله رب العالمین به د حفاظت کوي. والله نو الله تعالی خیر حافظا غوره حفاظت کوونکی دی، وهو هغه ارحم الراحمین ډېر رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه. الله رب العالمین غوره حفاظت کوونکی دی، د حفاظت الله رب العالمین ته سپارم، هغه د رحم کوونکو نه ډېر رحم کوونکی ذات دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم هر کله چې دوی د خپل بارونه وسپړل ګوري چې هغه مال او هغه قیمت ورته واپس کړی شوی دی، نو په دې باندې ډېر خوشحاله شو، ویلې چې نور موږ څه غواړو، دا قیمت موږ ته واپس کړی شوی او په دې باندې به نوره غله راوړو او د خپل رور حفاظت به هم وکړو. ولما فتحوا ور کله چې پرانستل دوی متاعهم سامانونه خپل وجدوا وی مندلو بضاعتهم قیمت خپل ردت چې واپس کړی شوی و الیهم دوی ته خپل مال دوی ته واپس کړی شوی. قالو دوی ویل یا ابانا ای پلاره زمونږ ما نبغي نور څه وغواړو، مونږ نور څه نه غواړو، بس پیسې دې مونږ ته واپس کړی شوي دي. هذه بضاعتنا دا قیمت زمونږ دی ردت چې واپس کړی شوی دی الینا مونږ ته ونمیر اهلنا او غله به راوړو مونږ اهلنا کورنۍ خپلې ته ونحفظ اخانا او حفاظت به کوو اخانا د ورور خپله ونزداد کیل بعیر ونزداد او زیات به راوړو کیل بعیر پیمانه د وخه یعنی د یو وخ بار به زیات راوړو. ذالک دا کیل یسیر پیمانه اسانه ده، د یو وخ بار دا بادشاه باندې او وزیر د خزانه باندې چې دی دا اسانه پیمانه ده، هغه ته سخته نه ده، هغه ته مشکله نه ده. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله بیات کې اوس هغه لوز او وعدې د یعقوب علیه السلام ته الله رب العالمین اشاره کړي چې
د خپل زوی په باره کې د نورو زامنو نه لوز اخیستی و. هغه ورته ویلې چې د هغه پورې زه تاسې سره نه لېږم تر څو پورې چې تاسې ما ته پوخ لوز او قسم نه راکړی. قال ویل یعقوب علیه السلام لن ارسله هیڅ چیرې نه لېږم دی معکم تاسې سره حتی تر دې پورې تؤتوني چې راکوي تاسې ما ته موثقا کلک لوز من الله د الله نه د الله په نوم باندې ما ته یو لوز راکوي کلک لتأتونني چې خامخا راولئ به تاسې ما ته به دا ورور د یوسف علیه السلام دا ما ته راولئ الا ان یحاط مگر که راګیر کړی شوي بکم تاسې ټول په یو مصیبت کې راګیر کړی شوي هغه به جدا صورت وي که نه د دې وعده به ما ته راکوي چې دا به ما ته روغ راولئ. فلما اتوه نو هر کله چې ورکړلو دوی هغه ته موثقهم کلک لوز خپل هغه کلک لوز یې د الله په نوم باندې ورکړلو. قال ویل هغه الله تعالی علی ما نقولو په هغه څه باندې چې مونږ یې وایو وکیل ذموار ذات دی. الله رب العالمین په دې خبره باندې او په دغه لوز باندې ذموار کړلو هغه په باندې گواه کړلو. او دا عجیبه جمله ده اکثر عمرا خلفا هغه چې کله د یو چا نه بیعت مخلي بیعت کې لوز وي عهد وي کله چې افراد د امیر سره بیعت کوي نو اخر کې دا جمله ورته وي چې والله علی ما نقول شهید یا والله علی ما نقول وکیل. الله رب العالمین زموږ ستاسې په خبرو باندې ذموار او شاهد او گواه ذات دی. نو دې ته وجه نه الله رب العالمین په دې خبرو په دې لوز باندې گواه کی دا ډېر تاکید دپاره او د دې لوز د پوخوالي دپاره. نو یعقوب علیه السلام هم د خپلو زامنو په دې لوز باندې الله رب العالمین گواه کړلو. او داغه نه وروسته اوس یعقوب علیه السلام خپلو بچیانو ته ادب ذکر کړي چې تاسې کله مصر ته ننوځئ نو د یوې دروازې نه او د یوې لارې نه مه ځئ مختلفو لارو باندې ننوځئ ځکه چې د نظره نه شئ. وقال ویل یعقوب علیه السلام یا بنیه ای زامنو زما لا تدخلوا مداخلیږئ من باب واحد د یوې دروازې نه یا مراد لارې دي چې په یو لار باندې مه ځئ او یا ترې مراد دروازې دي چې خار ته ننوتې وي مختلفو دروازو نه داخل شي. وادخلوا او داخل شي من ابواب متفرقه د دروازو جدا جدا نه. د دې وجه اهل علم او مفسرین دا ذکر کوي چې د بیلو بیلو دروازو نه داخل شي چې تاسې باندې نظر ونه لګېږي ځکه دوی ښایسته هم او ټول ورونه یو شان نو چېرته د نظره نه شي ځکه نظر حق دی. حدیث کې راځي العین حق نظر حق دی. د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده. وما اغنی او زه نشم دفع کولی عنکم ستاسینا من الله د الله د مصیبت نه من شیء هیڅ څیز الله د طرف نه چې کوم مصیبت راځي په تاسې باندې هغه نه زه هیڅ شی نشم دفع کولی. ان الحکم نه د اختیار الا لله مگر یوازې الله لره دی. علیه توکلت خاص په هغه باندې ما ځان سپارلی وعلیه فلیتوکل المتوکلون وعلیه او خاص په هغه باندې فلیتوکل المتوکلون توکل دی وکي توکل کوون کی او ځان دی وسپاري ځان سپارون کی دواړه یوه معنا ده. په الله رب العالمین باندې دی توکل کوون کی ځان وسپاري. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم بچیانو هم هماغسې وکړل د مختلفو لارو نه هغه ښار ته مصر ته داخل شول د خپل پلار په هغه آدابو باندې عمل وکړلو. ولما دخلوا ورکله چې داخل شول دوی من حيث امرهم دا هغه ځای نه امرهم چې حکم کړی و دوی ته ابوهم پلار د دوی په کومه طریقه باندې او په کوم ځایونو نه چې ورته پلار امر کړی و چې دغسې داخل شي نو هماغسې دوی داخل شول. ما کان نه و هغه یغني چې اړولی وی عنهم د دوی نه من الله د الله د مصیبت نه من شیء څه څیز الا حاجتا مگر یو ارمانو فی نفس یعقوب په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې پوره یې کړلو. دا د یعقوب علیه السلام یو ارمانو چې هغه پوره کړلو نور د الله رب العالمین د تقدیر نه د هغه تدبیر دا څه شی نشي دفع کولی. دا دلیل دی په دې باندې چې انسان به تدبیر کوي و اما تدبیر تقدیر نشي بدلولی. تدبیر باندې انسانان مکلف دي تدابیر به نیسي او د الله رب العالمین چې څه تقدیري هغه بیا دا تدبیر دا نشي بدلولی. وانه او یقینا هغه لذو علم خاوند علم لما د دې د وجې نه علمناه چې علم ورکړی و مونږ هغه ته ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا يعلمون نه پوهېږي اکثر خلک ناپوهه وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.